د امریکا د دفاع سرپرست وزیر چې نوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا معرفي شوی په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د کمولو خبره کوي. د 2021م کال د جنوري میاشتې تر 15مې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم شي. په عراق کې به هم تر دې مودې پورې زموږ د ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم شي. میلر دغه راز ویلي چې دغه ګام له مخکې نه د پلان شوو برنامو او منل شویو ستراتیژیکو تګلارو له مخې پورته کیږي. دغه اقدام بیا منتقدین هم لري. د امریکا په سنا جرګه کې جمهوریت غوښتونکي سناتور میچ مکانل د ټرمپ پر دې اقدام نیوکه کړې. فکر کوم ډیره مهمه ده چې راتلونکو څو میاشتو کې خپلو دفاعي او بهرنیو پالیسیو کې زلزله وزمه بدلونونه رانولو. زه فکر کوم چې په عراق او افغانستان کې د ځواکونو په بیړه کمول به یوه تېروتنه وي. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 دی. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې ټینګار درلود دغه شمیر ځواکونه د افغان دولت د ملاتړ لپاره افغانستان کې پاتې شي د نومبر په 9مه د ولسمشر ټرمپ لخوا لرې شو. امریکا د فبرورۍ په 29مه دوحه کې طالبانو سره د هوکړې له مخې خپل سرتیري باسي. له دې هوکړې مخکې شاوخوا 14,000 امریکایي عسکر افغانستان کې دېره وو.